نه احمد رښتیا وایم سره تک ته اړتیا نشته نه هیڅ خبره هم نه ده هغه ته مې قناعت ورنشو کړی هغه هم د استاد دوکان ته ورځي اصلي زر مې مور ته زنګ ووهه هر ډول چې کېږي د احمد مخه دې باید ونیسي په نږدې وخت کې د اصلي کوژده ده ته هم بیا کوژدې ته راشه خوري هو انشاءالله ولې به نه درځم هرومرو درځم بلې سمه ده څه خبره ده ماشومانو ته ښه لورې ژوبله شوې خو نه یې هله پاڅېږئ هله د عثمان کاکا او سلیم څنګ ته لاړ شي هله منډه کوئ هله احمده مهرباني وکړه احمده زه له تا سره یو څه ضروري خبرې لرم د څه شي په اړه خبرې کوې د ماشوم په اړه خبرې کوم در سره زویه ووایه میرال اورم یې ګوره احمده اوس خو تا ته هر څه اسانه ښکاري خو زه باید د نیسان په اړه فکر وکم رسوي درنه پاتې و مورې هغه کار دې هم وکړه آفرین پته څه ته له ما سره څه ډول خبرې کوي پیلین که پلار دې ستا په دې کارونو خبر شي تا وژنې په خبره پوه شوي بیا ګرمه هم زه یم خدایه ته له ما سره مرسته وکړه داسې حالت دی ما څه کړي ها وایې څه مې کړي دي له خپل ملګري سره مې په هوټل کې قهوه وڅښله همدا زما ګناه ده لورې ته لیونی شوی کوم چاته چې ملګری وایي ستا د پلار پر ځای دی لږ منطقي فکر وکړه که پلار دې خبر شي تا وژني بس دی نور مورې چې وژنې مې ومې دې وژنې پکې سکې نه یم ما باندې غرض مه لرئ نور غرض مه لرئ پیلین نو عقل دې سرته راوله جلۍ ګوره زویه که نیسان زما لور ده تم زما د زوی په شان یې داسې فکر مه کوه چې زه یوازې د هغې په اړه فکر کوم د ماشوم زیږېدو نه وروسته کیدای شي له نیسان نه ته زیات خفه شي احمده زویه سمه ده خو زه هغه ماشوم ته باید خاصه روزنه ورکړل شي ټوله ورځ او شپه باید زموږ سترګې په هغه ماشوم باندې وي احمده زویه ته داسې کار کولی شي میرال دا خبرې پرېږده ځان پرې مه ستړې کوه د هر څه په اړه پرېکړه شوې ده زه خلکو ته نصیحت کوم اوس د خپله داسې یو جنایت ترسره کوم هېڅکله هم زه یو ژوندی ماشوم نشم وژلی د څه شي جنایت زویه ته فکر کوې چې هغه د خپلې مور په خېټه کې یو بې نفسه انسان دی که ته داسې فکر کوې نو تېروتنه کوې ډېرې خبرې نه کوم بخښنه غواړم مهرباني وکړئ مخامخ کابین ته یوسې هیله کوم بخښنه غواړم یوه غلطي شوې ده دلته متحل لیکل شوي زه خو تر اوسه مجرد یم ښاغلیه په سیستم کې هم لیکل شوي چې ته متحل یې زما د زیږېدو ځای هم غلط لیکل شوی ته ډاډی چې دا اسناد به زما وي مېرمنې صبر وکئ ځینې وختونه همداسې کېږي ښاغلیه تاسې یو غوښتنلیک ولیکئ موږ یو ځل بیا سیستم چک کوو
نور هم تېز نشه تللی هیله کوم 2 روپۍ کرانه راکوئ ستاسو لپاره به 1000 روپۍ جریمه ورکوم سلامون علیکم راځه ملا صاحب لږه خبرې به وکړو نه وروره اوس له کار لرم وروسته بیا خبرې کوو کومه خبره نشته ملا صاحب دا کیلونه په دې وخت کې څه شوه پیدا شوه اصلي زر شه احمد را روان دی دا دی وشو خوري موږ هم د اوس دکان بند که احمد او وروره د پرانیز غونډې ته درتللو احمده ته ولې تر دې ځایه پورې راغلی درته مې وویل چې زه ښه یم ولې د ځان په زحمت که غږ دې ښه نه راته فکر مې وکړو چې ناروغه یې په هر حال کومه خبره نشته ورزش به وکړو درې واړه به یو ځای لاړ شو راځئ ښاغلی سلیمه په کومو اسنادونو چې ستا نوم او تخلص پرې لیکل شوي وو له نورو اسنادونو سره بدل شوي دي سیستم ستاسې اسنادونه ونه منل بخښنه غواړم که تاسې لږ نور هم په تمه شئ ستاسې کار به خلاص کړم تاسې په دې اړه هېڅ اندېښنه مه کوئ خانم شاخوري ما ته دې څه غمونه پیدا کړه خدایه ته له ما سره مرسته وکړه سهره د زوی د ښوونځي ورقې مې هېرې کړې وې د همدې لپاره راغلی یم ته صبر وکړه مزه زه هغه راخلم بیرته راځم ګوره چېرته لاړه نه شې بیرته راځم سلیم رښتیا ویل له دې نه وروسته په ژوند کې مې یوازې پیلین ده د هغې لپاره صبر کوم ته څه غواړې چې وکې زه دې رسوا کړم جمیلې له دې کار نه به دې تېر شم زما کاروبار دې له ما نه واخیسته زه اوس څه وکړم د دې تاوان څوک ورکوي څه خبره ده ووایه که نه رزیلې پلاره داسې مه کوه ته کار مه لره رښتیا وایي تا غوندې یو سړی داسې ستونزه نشي ګاللی متینه له دې نه وروسته له تا سره هېڅ ډول اړیکه نه لرم د طلاق پاڼې راکړه چې زه یې لاسلیک کړم مورې واخله لاسلیک یې که تا څنګه یو ناڅاپه دا پرېکړه وکړه ته څه پلان لرې له ما سره لوبه کوې ته څه وایې متینه موږ هېڅ ډول پلان نه لرو ته یې لرې ځکه ته په دې کارونو کې له ما نه ډېره تجربه لرې اوس نو له ما نه بېغمه شوې ختمه شوه نه درکوم دا اسنادونه ماته راکړه زه له تا سره ځم هغه وخت بیا دا درکوم که نه نه درکوم څه ته له ما سره چیرته ځې ها ته چیرته ځې سهره حسبنا الله درته وایم رایکه راکه درته وایم رایکه راکه که نه راکه
بخښنه غواړم یوه پوښتنه مې کوله ندیمه مېرمنه چیرته ده نه پوهېږم خورې لږ مخکې لاړه ویلې تر څو راځم یا وار دې هم دلته وي یعنې بیرته راځي زم کېنم نه آیسکریم خو یې درته یې راوړم ودې لیدل خوري هر څومره چې وایي بیا هم د دوی ترمنځ کومه خبره شته یوازې رغله سلیمور سره نشته کوم ځای کې چې ورنوي له هغه ځای نه دود نه خیشي موږ پوهېږو چې یوه خبره کوو هغه چلی نه غواړي غولوي یې که نه سلیم پسې دا جلکې مړه کېږي خورجانې ته به وایې چې بل سړی نشته اصلې لورې خیر دی ته د دوی خبرو پسې مه ګرځه الله خوله یې چې څه وځي هغه وایي هېڅ اندېښنه مه کوه هر څه به سم شي ته خو دوی ته وګوره ټول ماته راګوري سلیم تر اوسه نه دی راغلی هغه ولې نه راځي خورې ولې تل ما یوازې پرېږدي ارامه اوسه اصلې پرېږده چې هغوی هر څه وایي ودې وایي ته د داسې خلکو په کیسه کې مه اوسه ټوله ورځ یې زما لپاره ځان په زحمت که خورې هله راځه چې دلته خواړه وخورو هله شکران میرمنې چېرته دی ستا سلیم زوی ګوره که نن هم دلته رانشي او زما لور دلته یوازې پرېږدي ته نور نشي کولی چې په دې خبرو سره دې موږ وغولوې په خبره پوهه شوې که دا خبره وي بیا موږ هم پوهېږو چې باید څه وکړو تر اوسه خو سلیم نه دی راغلی خورې له دې نه وروسته هم نه راځي خدای شکر احمده زویا سلیم تر اوسه ولې دلته نه دی راغلی نه پوهېږم زنګ ورته وهم ورغی سلیمه ته چیرته یې وروره مور دې اندېښمنه ده ثبت اول نفوس کې هلته څه کار لرې سمه ده پوه شوم شکران ترورې غږ مې اورې ویلې کار لرم درځم هو په خیر دې راشي که مابوزې دا ټول درکوم ستا دي وي سمه ده خو که بومې ځې که بومې نه ځې نشته خدایه ته ماته صبر راکې ښاغلی سلیمه له موږ سره چې کوم اسناد دي په هغې کې ته متحل یې حیرانه شوم چې ته ولې نه پوهېږې نه داسې یو څه امکان نه لري 2 هفتې مخکې په سوریه کې له صحرا مېرمنې سره واده دې کړی ښاغلیه یعنې هغه څنګه یې درته وایم یو ځل بیا سیستم وګورئ هغه مغه نشته ښاغلی سلیمه ته زموږ په سیستم کې متحل لیکل شوی یې صحرا مېرمنه اوس ستا د مېرمنې په توګه زموږ په سیستم کې ثبت شوي چې تاسې واده کړی دا چې تاسې وایئ چې سیستم یو ځل بیا وګورئ تاسې خو پوهېږئ چې بیا هم همدا نتیجه راوځي بخښنه غواړم یوه غلط فهمي وشوه نو وایم واده کړی مبارک دې وي تاسو تللی شئ ښه
دی چې تاسې دلته راغلی په هر څه پوه شئ ښاغلیه ډېر ښه کار وشو که نه په کوم بل ځای کې به ستونزه درته جوړه شوې وه له دې نه وروسته ته زموږ په سیستم کې متحل یې له صحرا مېرمنې سره دې واده کړی تاسو ته ښه ژوند غواړم مبارک دې وي سره رسمي واده وکم نو له پولي نه تېرېدلی شو ښاغلی سلیمه پرته له تا نه بل څوک نشته چې باور پرې وکړم یوازې د کاغذ پر مخ تر څو چې له پولي نه تېر شو په خیر راغلی وروره تم په خیر راغلی سلطانې ژوندی اوسې ژوندی اوسې مننه مبارک دې وي مهرباني په خیر راغلی مهرباني ملګريه وګوره 3 بجې شوې ووایه د هارون څه شو احمد ملا صاحب زه ډېره بخښنه غواړم ښاغلی هارون ستا خسر کیږي خو داسې خو نه کیږي مشر هم دی خو د پرانیستې غونډې ته نه راځي که څنګه ملا صاحب توبه توبه زه هم پوه نه شوم په خدای اول یې ویلې مشري نه غواړم وروسته یو ناڅاپه راغی شاله و چې منم یې دا دی اوس نه راځي زه اوس د هغه د پلار په هکله څه نشم ویلی عثمان کاکا پلار جانه موږ ته خو آیسکریم واخله درته یې اخلم لور جانې علي افا دلته راشئ زه یې ورکوم عثمان کاکا زه یې ورکوم د ماشومانو خوشحالول ثواب دی ملا صاحب عثمان کاکا ما ورکولې ته څه وایې ملا صاحب دومره ثواب دې په موږ نه لورېږي د روژې میاشتې د راتګ لپاره د یوه صدقه وي د کلچو دکان چې د ساحل په څنګ کې دی له هغه ځای نه یې راوړئ سمه ده همدا اوس یې راوړو هلی ماشومانو هلی زر کوئ له عثمان بابا نه مو مننه وکئ تر اوسه خو بابا شوی نه یې خو دوی درته عثمان بابا وایي عثمان بابا هلی ماشومانو تر څو چې آیسکریم راوړي تاسو خپلې لوبې وکئ صحرا مېرمنې بخښنه غواړم یو ځل بیا نه د مېرمنې ته زنګ وهلی شئ مېرمنې زنګ مې ورته ووهه لاره بنده ده راځي ته اوف ولې کوې وګوره څومره ښه مور مې نشته دلته یوازې ناست یو خدایه ته صبر راکې ګوره یاوره په وروستي ځل درته وایم دا اسنادونه راکړه چې لاړه شم که نه هېڅ ښه کار به ونه شي پوه شوې نه درکوه پام کوه چې څه ونه وایې زوی مې راغی سمه ده مورې ته دلته څه کوې دا سړی څوک دی زویا دلته مې لږ کار درلوده چې کار مې خلاص شو لاړم وروسته رایاد شول چې دوسیه مې دلته هیره کړې د هغې اخیستلو ته راغلی یم هو دوسیه واخله مورې وګوره که کار هم وي ته له داسې خلکو سره مه ګرځه سمه ده زویه دوسیه خو دې واخیسته راځه چې لاړ شو ته پوهېدلې چې زه دلته یم زویه نه زه لیفا سره آیسکریم اخیستلو ته راغلی یم آیسکریم اخلو زه انجمن ته ځو سمه ده زویه زمزم له ملک سره مې کار خلاصوم درځم
له دې کار سره به ماشومان له انټرنیټ کلپونو نه او له نورو بې ځایو کارونو نه وباسو. دلته به خپل درسونه ووایي. هغوی به دلته خپل وړتیاوې وښیي چې په راتلونکي کې خدمت وکړي. زموږ ټولنې ته به هر څوک تر خپل وسې مرسته وکړي. دا زموږ لپاره ښه دی چې زموږ اولادونه سم تربیه شي. دا چې موږ ته یې دا فرصت او موږ ته یې دا ځای راکړه، بیا هم له فخري کاکا نه ډېره مننه کوو. مبارک دی وي خیري وروره. لورې اندېښنه مه کوه، هغه په ثبت احوالو نفوذ کېدی لږ څه کار لري. کار یې چې خلاص شو هرومرو راځي. ته نور په ځان فشار مه راوړه، سمه ده؟ اوه ډېر شکر. هغه دی راغی، وګوره. سلام پلاره. اوهو په خیر راغلی. ژوندی اوسې پلاره. هغه صحرا مېرمنه دې نه ده لیدلې؟ لا سهار رئیسي مې نه ده لیدلې. سلیمه زویا. سلام مورې. زویا پیاده ولې ناوخته کړه؟ کار مې ځنډینی شو، اوس بیرته باید لاړ شم مورې. لږ څه نور کار مې پاتې، هغه خلاصوم بیرته راځم. زویا پرېږده چې پرانیست غونډه خو خلاصه شي. مورې زه باید لاړ شم، بیرته راځم. خور جانې ته رښتیا وایې، په رښتیا سره دا کار هیڅ نه کیږي. نه کیږي. بورجو تا ته یو خبر لرم، ډېره به حیرانه شي. جمیلې اخرم طلاق ومنه ګرانې. صبر وکړه، دومره مو خوشحالېږه، پرېږده چې زه درشم، یو ځای به یې ومنځو. سمه ده، نیم ساعت وروسته درځم. ښاغلی متینه. ووایه رضا، ګلان مې بل ځای کې واخیستل. بخښنه غواړم، بل ځل ته به یې له تا نه اخلم. نه د ګلانو خبره نه ده. زه یوه بله خبره درته کوم ښاغلیه. زه پوهېږم چې ماته غرض نشته. څو ورځې کېږي چې د لور لپاره دی د ګلانو فرمایش راکول کېږي. پیلن هم راځي له دې ځای نه اخلي. وروره دلته یو سړی دی، ټیټ قد لري، دلته راځي او لور د کور ته بیایي. څه چې وایي غوږونه دې هغه اوري. ګوره ښاغلیه، ما چې څه لیدلي درته وایم. هغه یوه ځوانه نجلۍ ده، په دې عمر کې دا کارونه ښه نه دي. زه ښه پوهېږم چې څه باید وکړم. راځه چې ځو، هله پاڅېږه. میرال لږ صبر وکړه د خدای لپاره. درته وایم لږ وروسته هغه بېرته راځي. کار لري ولې نه پوهېږې؟ زما لور خو د لوبو نه ده، ټولو خلکو ته دي. په 2 روپیو کړو شکران خوري، نور نو د څه لپاره راځي؟ اصلي جانې لږ صبر وکړه ګرانې. هله راځه چې لاړ شو. څه در باندې شوي؟ څه را باندې شوي خورې؟ څه در باندې شوي لکه مړې غوندې ناسته یې؟ ای لکه چې په ماشوم دې څه شوي دي؟ نه پوهېږم خورې. جلۍ نه پوهېږم څه معنا لري؟ ډاکټر ته لاړې، درته یې څه وویل؟ ډاکټر خو معاینه کړې یې، لکه چې په ماشوم کوم څه شوي. څه کولی نشم خورې، خو که سخت نه کم، نه پوهېږم له هغه نه څنګه ساتنه وکړم. زه هېڅ نه پوهېږم خورې. ته په څه شي نه پوهېږې نیسان؟ میرال ګوره ته هیڅ ښه کار نه کوې.
په ما باور وکړه سلیم کوم بد نیت نه درلوده ټولې ستونزې یو ناڅاپه راغلې د همدې لپاره داسې چلند کوي ماته د زوی صفت مه کوه هغه زړه نه لري که درلودلی اصلي ته خو به یې لږ پام کړی و شکران خوري له هېواد نه بهر تللی و اوس موږ ته پام نه کوي توبه توبه څه چې وایي هغه دې په غوږ واورې اصلې لورې مور ته دې غوږ مه نیسه ماته غوږ شه دومره زر مه خفه کېږه ترورې باور وکړه زه نوره نه پوهېږم چې څه باید وکړم صحرا مېرمنې مهرباني وکړه ښوونکیه خیرت دی ثبت و احوال نفوس ته تللی وم موږ رسمي ښځه او خاوند یو صحرا مېرمنې ته ښه یې صحرا مېرمنې ته څه وایې سلیم ښوونکیه موږ اوس په رښتیا سره واده شوي ګڼل کیږو هو زه نن د نفوسو د ثبت شعبې ته تللی وم ته دې حالت ته وګوره زما لور څومره هغه ته هلته په تمه وه خو اوس هغه دلته دی میرا ته پوهېږې چې څه وایې زه هم دا اوس ورته وایم چې ولې دلته دي سلیمه زویا زویا خیریت دی دلته تاسې څه کوئ دلته مې یو مهم کار درلوده د همدې لپاره دره نغله مورې اصلې ته هم ما وبخه ما سلیم ښوونکی بوخت که علي نه یې په ښوونځي کې ځینې اسناد غوښتي ول د همدې لپاره غوښتل مې چې له سلیم ښوونکي نه مرسته وغواړم په هر حال ځینې وخت داسې کارونه کیږي اوس څنګه شو هغه کار مو خلاص که دا څه څه وایي شکران مېرمنې هېڅکله هم نه کیږي مېرمنې بیا هم ډېره بخښنه غواړم خو څنګه مې چې وویل زه مجبور وم نور نو بس دی تل همداسې بهانې کوي ته غواړې چې څه وکړې نیسان څه خبره ده ته ولې ژاړې کومه خبره نه ده احمده په مېندوارۍ کې مېرمنې لږ څه احساساتي وي خو لږ مخکې دې وویل چې زه نه پوهېږم څه وکړم کوم چا ستا زړه خفه کړی نه خو لږ مې اعصاب خراب دي احمده د ماشوم لپاره احمده موږ جونې راځه چې کور ته لاړ شو ولې دومره زر په تنګه شوې لورې یوه شېبه صبر وکړه اوس ځو موږ ځو احمده ستا کارم چې خلاص شو بیا راشه راځه لورې دا زما مسؤلیتونه دي اصله هم په دې پوهېږي او دا زموږ ترمنځ خبره ده یعنې وایي چې تاسې لاس وهنه مه کوئ سلیم رښتیا وایي که اړتیا شوه موږ خبرې کوو ته نوره خبره مه لویوه خیرت دی کومه خبره شوې چې په غوسې سره خبرې کوئ هغه د انجمن له پرانیستې نه راغلو پلارجانه دا هغه خبرې وي ښه ده صحرا مېرمنې ته خو همدلته یې
که کاغذونه دې تیار وي نو ماته یې راکړه. اوس له ما سره نشته، تر اوسه مې هغه نه دي چمتو کړي. نن دا کار نه کېږي. هسې نه مې دفتر بند کړ. ته سبا راشه سمه ده؟ که غواړئ نو له موږ سره لاړ شئ مېرمنو، هلته به کښېنو، په دې اړه به خبرې وکړو. سمه ده؟ سمه ده تروري. سمه ده راځه. ګرانه دا کارونه به دې سبا ته خلاص کې. نن به دواړه یو چیرته لاړ شو. هسې نه مزګار یې. آخر د مېرمنې د طلاق اسنادونه لاسلیک کړه. بورجو نور نو باز کا ته له دې بې ځایه خبرونه نه تېرېږي. زه درته وایم چې ډېر کار لرم او ته وایې چې چیرته لاړ شو. ته نو اوس ولې ژاړې؟ مه ژاړه کنه. ما اوس درته څه ویلي؟ ګرانې غوږشه، په کور کې وضعیت ډیر خراب دی. ولې نه درځم خو نه پوهېږم له کوره څنګه ووسم. پیلین لوري سمه ده سمه ده. اوس موبایل بندوم. مور مې راغله. نفنر په قهوه خانه کې ګورو. زه هم ګرانه. څه خبره ده مورې؟ بندې دې کړم بس نه وه. اوس راغلی چې ما وڅارې. ته مې نه یې بنده کړې لوري. یوازې غواړم چې عقل د سر ته راشي. زما عقل په سر کې دی مورې، خو ستا له دې کارونو نه زه بیخي ستړې شوې یم. هیله کوم مورې ما په ارامه پرېږده. څه وکړم؟ ما ته د کومه بله لاره پرېښي؟ ښه نو ووایه، ماښام ته څه ډول خواړه خورو چې پاخه یې کړم؟ هېڅ هم نه، زه څه نه خورم مورې. سمه ده، خپله خوښه دی. رفاته، زه باید همدا اوس له دې ځای نه اوسم، که نه زړه مې چوي. د دې په ځای چې دومره اندېښنه وکړي، لاړ شه صحرا بېرته خاوند او کور ته یې وسپاره سلیمه. کیدای شي چې د هغې خاوند پښیمانه شوی وي. جابر غوښتل چې صحرا مېرمنه ووژني. هغه سړی هېڅکله له خپلو کړنو نه پښیمانه کیږي. صحرا کال ته لاړه شي نو ژوندی یې نه پرېږدي. پخلنځي ته ځم، بېرته راځم. زویا راشه په کار مې. سمه ده مور جانې. سلیم یې وغوښته اوس یې غوږونه ډکوي. اصلي دا هر څه ستا له امله په موږ راغلي دي. ما اوس څه کړي دي؟ خبره ډیره موږده وه. لورې ته تل همداسې خپل چلند ته دوام ورکړه لکه هېڅ هم چې نه وي شوي. زویا ته غواړې چې څه وکړې؟ زه د وضعیت ښه کولو لپاره هغوی چای ته راغواړم، خو ته له میرال سره ژبه کوې. زویا ما څه کړي مورې؟ میرال په څه نه پوهېږي، په خپل سر خبرې کوي. سمه ده پوه شوم زویا، خو هغې ته له صحرا سره ولیدې نو لږ څه. مورې د صحرا حالت لږ خراب شو نو بیا ما د هغې لاس ونیو. زه په داسې موضوع کې ډېر حساس یم. بیا ته خو پوهېږې. هو زویا زه پوهېږم، خو ته د اصلي حالت نه وینې. ورشه ورسره خبرې وکړه، د هغې زړه خوشحاله که. ما له پیل نه هغې ته ویلي وو چې زما په ژوند کې له هر څه نه مهمه زما دنده ده. اصله باید په دې پوه شي. زه ورسره بل ډول چلند نشم کولی. په هر حال زویا، په هر حال زه نن شپه اصله خوړو ته راغواړم.
ته هم هغې ته یو دوه خوږې خبرې وکړه زویا او دا خفګان به هم له منځه لاړ شي. هله ګرانه زویا هله. ته د هغه کوژدنه ګڼل کېږي. سلیم له هغې صحرا سره څه کار لري لورې؟ نیکي کول هم حد لري. بخښنه غواړم خو هرومرو د هغوی ترمنځ کومه خبره شته؟ ورته ووایه مور مې دا خبره وکړه. دا سړی د مور سره نه و؟ نه پوهېږم پام مې نه شو. هله راځه. ناستې زویه مورې وګوره د سارا مېرمنې زوی. پام کوه یاوره زویه چې له هغه هلکانو سره ونه ګرځې. خیر دی یاوره پام کوه. یو ځل راتللی شئ؟ سمه ده زه ځم چې هغه سره وګورم. نیسان ولې دلته یوازې ناسته یې؟ پاس راشه زه هلته په تمه یم. چا چې ویشې ده هغه تیاروم بیا درځم. نیسان زه پوهېږم چې ته خفه یې. راته ووایه چې څه خبره ده. زه په ځان سمه ډاډه نه یم. یعنې څه وکم هېڅ نه پوهېږم. زه باید ډېر ځله ترور سره مې ووینم. دا چې زه نن د انجمن پرانیستي ته درنغلم ډېره بښنه غواړم. اوس نو بخښنه غوښتل کومه ګټه نه کوي زویه. اوس نو د ټولو خلکو په خوله کې ژاوله شو. مورې مور د رښتیا وایي اصلي. زه پوهېږم چې اوس به خلک ډېرې خبرې کوي. په دې موضوع کې په رښتیا سره زه ګناهګار یم. د وضعیت ښه کولو لپاره مې چې هر څه له لاسه کېږي تا ته یې کوم. او مور مې یوه غوښتنه لري. تاسو نن شپه زموږ کور ته راشئ. ټول به یو ځای کېنو او ډېر ښه وخت به تېر کړو. یوازې مې خپل فکر درته وویل. تر اوسه خو مې دا کار نه دی کړی. ما خو کوم بل څه نه دی ویلي احمده. دا خبره څنګه ستا په فکر کې تېره شوه نیسان؟ تقدیر همداسې دی. تا ته مې وویل هر څه چې د خدای رضا وي هغه به منو. په یوه ورځ کې تا څنګه بدلون وکړه؟ څه بدل شوي؟ د ماشوم په زیږولو سره کار نه خلاصېږي. نیسان اوس پوهه شوي. سمه د ماشوم پیدا شو. څوک به یې وساتي؟ څنګه به یې پالنه کوي؟ خبرې کول اسانه دي ښاغلی احمده. په دې موضوع کې کوم بل فکر لري؟ میرال مېرمنې هغه رښتیا وایي. ته د یوې مشرې په توګه مسؤلیت لرې چې هغوی پرېږدي چې خپله پرېکړه وکړي. همداسې نه ده پلاره؟ اوس دا ځای د جنجال کولو نه دی. اوس یې وخت نه دی. دننه ځو. هره ستونزه چې وي حلوو یې. موږ هم د جنجال کولو لپاره بهانه نه لټوو ښاغلی عثمانه. هله اصلي موږ هم خپل کور ته ځو. د ماښام خواړه مو هېر نشي. سمه ده میرال؟ اصلي د ماښام خوړو ته راځې که نه؟ زه ډېر لیواله یم چې ته راشې. سمه ده راځم. راځه لورې.
سلیم ښوونکیه د خبرو کولو لپاره مو وخت پیدا نه کړ دا د واده موضوع څنګه ده ماته یې هم ووایه یاور چیرته دی لږ مخکې خو همدلته و څنګه همدلته و اوس هغه چیرته دی ما تاسو ته نو ویلي چې یوه شېبه هم له سترګو نه یې مه پناه کوئ حال حاضر کوه هغه ولټوه ته چې په لومړي ځل ښوونځي ته راغلی وې هماغسې چلند وکړه نه پوهېږم اعصاب مې ډېر خراب دي خو څه ته چې اړتیا وي زه یې کوم تا اندېښنه مه کوه په هر حال د خدای په امان ترکیې ته چې راننوتو کوم اسناد مو چې کارولي ول هغه په ټولو سیستمونو کې ثبت شوي او پاسپورت کې همداسې لیکل شوي و صحرا مېرمنې خدایا یعنې موږ د کاغذ پر مخ واده شوي یو که ته دلته نه وای راغلی ښوونکی نو زه ښاغلي هارون ته ورتلم که هغه په هر څه پوه شوی وای بیا مو څه کول ښه ده اوس نو څه وکړو پرته له دې نه چې څوک خبر شي په پټه خوله دواړه محکمې ته ځو دا خبره حلوو بیړه لرم بورجو ولې بیړه لري چیرته ځي اوف حالا نو ښکته شه لکه چې ته له طلاق نه پښیمانه شوې بورجو پښیمانه شوی یې که نه که نه په ما دې دومره چغې نه وهلې ولې به دومره غوسه شې بورجو هیله کوم نه نه ته له ما نه کوم څه پټوې که کومه بله ښځه دې پیدا کړې ما ته د جمیلې فکر ونه کې ته ماته ګواښ کوې ها درته وایم ښکته شه وخت مه ضایع کوه که درته وایم غلی شه نو غلی شه په خبره پوه شوې د دې کاري سبب به دې ورکې متینه پیلین لوري که راباندې غوسه کېږي هم نو څه وکم د مور زړه دی وګوره کله ما سره ژمنه وکړه تا د باندې پرېږدم پیلین لوري دروازه خلاصه کړه زر کوه چې خبرې وکړو پیلین پیلین څنګه ښه سړی دی دا سړی څومره پیژنې مورې لاړه شه خپله لور دې کنټرول کړه مېرمنې احمد ملا صاحب خیرت د نجمې څه شوي متین له سلیم سره څه اړیکه لري چې موږ نه پوهیږو د څه شي په اړه فکر وکم ته غواړې چې زه څه وکم نیسان جمیلې خدای دې تا ووهي ته چېرته وې ښځې